اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملګرو راګرځو یو بل نوم ته د الله رب العزت یو نوم دی چې په دې ویلو سره به تاسې ډېر ښه شئ او ستاسې نه به هر رقم تکلیف لرې شي. د دې ویلو ګټې څه دي، فایدې څه دي، په دې ویډیو کې درته وایو. راځو لفظ ته. د الله رب العزت یو نوم دی چې نوم دی السلام. السلام السلام دغه یو ډېر ښکلی او مبارک نوم دی چې معنی د ایب ذات، ای به ایب ذاته، ای د الله رب العزت به ایب ذاته، چې هغه تاسې یو ذات دی چې هغه د هر چا په زړونو پوهېږي. نو راځو د دې ګټې ته چې کوم کس ډېر یعنی یا سلام مو ووایي، یعنی همدغسې وایي او ودرېږي پکې نه، نو انشاءالله چې څومره آفتونه دي، څومره غټې بیمارانې دي او په ده باندې کوم تکلیف را روونکی وي، راتلونکی وي، د دې نه به یې دغه لفظ ساتي، دا د الله نوم به یې ترې ساتي. او یوه بله فایده یې دا ده ملګرو چې کوم کس 115 ځله دغه اسم مبارک، دا د الله رب العزت نوم مبارک په مریض باندې دم کړي، نو الله تعالی به هغه مریض ته صحت ورکړي او شفا به ورکړي. نو ډېر یو ښکلی نوم دی، تاسو یې هم د دې عبادت کوئ.